علماء یو واقع لیکلی ده و یو سړی او غریب غوندې غره ته به تلو لرګي به یې کول آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو ورته لکه څه کوي وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅو دیو ورته وی چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو بیا لرګي وړه او بیا یې خرڅ سړی بوتلو د چندړو غر ته چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یې لیدلی لکه د چندړو لختې چې بوی ما سره یو کونټای چا را کړې ده د چندړو کونټای ده داسې د لاس چې ولا داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی تاسو خیال راغی نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دغه سړي اشنایي شوه سړی به تلو دیو سره به څه ساعت نیم مجلس وکړو بیا به د چندړو لرګي راوړه او خرڅول لوی مالدار شو چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو غره ته لاندړو چې غره ته لاندړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي راته ښکاري چې بیمار دی اوس کور ماته نه دی معلوم خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده پاس نه یې کتلي یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور آواز یې کړی چې ورته یې چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته ښه ده جي دننه راشي د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو څنګه یې ښه یې جوړې دا سړی ورته وایي دې دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه ویل ډېره ښه ده نو بل کټ کې کېناستو یو ساعت لاړو څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی ویل ښه ویل ښه ده داسې چل وکړه چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کني اوس دې زیر و زبر کو هغه ورته ویل ته زما دوست دی اشنا مې څنګه دې په تبر ووهم هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی دړه کې دا خیال کړی چې زرو ځانه به څه مینتې کې خو ځان ته خلاص کا بس تبرې ولا را پرېښی دی او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی دی هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه
تله دی دیو چرته لشل ورځې سر یې ټیک شوی دی. چې ټیک شوی دی نو د سړي خو دا خیال کړی چې زت اخلاص شوی او غر د خپل شو، چې بیا دی ورغلی دی دی خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې. هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو؟ ویلې دا خو بلکل ورغی او ټیک شو. ویل ښه اشنا خبره واوره، ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو، خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي، هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي. هله همغسې تازه دی، بس همغه تبر یې ترې اخیستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې ترې هلته لړه کړی دی چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي. دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي. دوست خدا معنی چې یو شاعر وایي چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې، کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې، داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته. زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې شته. تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي. نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت دی. دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ښه مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي. نو الله دې زمونږ ژبې داسې کي چې څنګه پیغمبر ویلی دي